زه خپل تجارانو باندې خپلو صنعتکارانو باندې هم دا غږ کوم چې نن ستاسې دپاره د برېښنا ظرفیت استفادې دپاره دا برابره ده. راشئ خپل ولایت کې د صنعت کارونه دا سره وکئ. ملي تجارانو باندې غږ کوو چې راشئ فابریکې سره جوړې کړئ. د فابریکې جوړېدلو دپاره زمینه برابره ده. یو مهم ضرورت چې ملي تجارانو صنعتکارانو دپاره د فابریکو دپاره د هغه برق دی. الحمدلله نن د دغې برق نه برېښنا نه موږ او تاسې مستفید یو. هغوی دې راشي دلته د ګازو سهولت لرو، سړکونه الحمدلله شته، امنیت تامین دی، برېښنا لرو. نور موږ او تاسې ته بانه نه ده پاتې. کوشش وکړو چې خپل تولیدات زیات کړو، خپلو خلقو دپاره کاري زمینه برابره کړو. آخره کې زه د برېښنا ریاست، انجینران، تخنیکي کارمندان، هر چا چې د برېښنا د ظرفیت په لوړولو کې همکاري کړې ده، خدمت یې کړی، زه ورته مبارکي وایم او مننه ترېنه کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.